Subscribe to the MZTV. مولا باندې لګیا د مهنت کوي په پیر صاحب مهنت کوي په مالدار کوي په زمیندار کوي په تاجر کوي هر چا باندې لګیا دی او د خپل خواري کوي نو دنه بدن څنګه بچ کوم دا سوال راځي او دا دومره خطرناک دی چې دې په یوم قسم دې په خوب کې دې مې پرې تیر باسي میخه خلاصه کې او په ویخه باندې هر چاته زمیندار تم ناسته زمیندار چې یوې کوي د دغه کې چې دا پوله وهله پرده او زمیندار چې کله فصل ریبي وي ګډون پکې وکړه دا ګنې دی په دې کې چینی واچو دا پور چې په خیر رنګ کاټ پکې ورونه رنګ پکې ورونه چې رنګ یې بدل شي او پرې قیمت خاص شي دا لوګان چې خرڅه نو دا واړه لاندې کو غټ په پاسه کا چې غټ په دوکش دا لګیا زمیندار تاجر ته چې کم سو تاجر دی او په دکان کې ناشته هغه ته خود تل په ډنډه د پاسه د کاپیر بچي ناشته سپک ورکاو درانه په مختلفو طریقو او دا چې د دې کې ګډه کاوه دا مساله را په دې کې ګډه کاوه دا شی 2 نمبر دی 1 نمبر په قیمت خرڅاوه دا خراب دي د خپل په قیمت خرڅاوه دا ځان دي دا وروړو د ګران په قیمت خرڅاوه د هم ناشته څوک ته قسم دې خلاص دا ناشته په دې لکه دنه وسوسه اچي دې نه پسترګو دا د نخکاری یو سړی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا الله په ذات د شیطان نه امن غواړم نو شیطان ولا د انسان په شکل کې راغی بداته چې ساره داسې لګي او د شیطان نه امن غواړم څه چې شیطان کوي څه چې نه کوي د شیطان روانه ته نه منې وې نه وې د شیطان د انسان په شکل کې تعالی راغی مسجد کړي چې ته شیطان داسې او شیطان د خدای په لعنت کې او شیطان نه امان غواړم شیطان د خدای تبا کیو کار په خپل کوي یادوي مونږ څه کړی مرګ ته کې او شیطان د خدای تبا کی غلطو کې او شیطان د خدای تبا کی زنا ته کې او شیطان د خدای تبا کی پردې مال ته لوټ کې او شیطان د خدای تبا کی ماشاءالله پلاس کې ټوپک ورکړ چې باندې ورځو ماشاءالله په ماشه کو تر اخلي پرون خطا د شوتل پندو تړو او پردې دی وره په اوچت ته کا ما جوړ درکړ ما دل پرې کړې ما دل اوچت کړې او چې کندر کې نو ما دل خفتهسته ما دل نه کړې او چې په کې و باچه نو ما وبروړي کتار وړي او دا میخه پکې مال شلې د پاغه وبو کې او کتا پکې لا شلې او دا وبو ما چولې کتا چولې او دا چې دا ګډون کې دا ما کې او دا لوګان چې لاندې بره خو تاسو ویلي او ځکه نو اول لاندې کې وړ په پاسه کې نو ټول رواني په خپل کوي یادوي موږ شیطان د خدای تبا کې شیطان او شیطان او شیطان مسجد کړي یا دا سړی حیران کې چې دا څه په جنجال وړي واقعي دا ارز باندې حدود ممکن او چې خلش نو شیطان او شیطان او شیطان او دې وته استا پکې څه نشتا وې صرف ګوتا راکاګه بس نو ټول کار ستاسو دی ویلې سامان ویراځه یو دکان دی وو ا دکان ته چې در باندې نه یو باندې سي وړیا شاطر ول فاصل ماشکه دې شیطان یو ګوتا راوغېستو په دیواله دا سره بس ګورې د ماده راکاږي وګوره باقي چې ستا کار دی کنه مونږ کار هغه له چرمخ کې راځي دې دکاندار په خوا بده چې دکانونو مګي وای پکې دې دکاندارانو با پښوګانې ساتل ا پښور امن راکړي په چرمخ کې ورټو دې باندې سي سره ګاک سره سپیر راغلی هغه ورټو په هغه پښو باندې په ماره ولکه خاودا او دې دکاندار باندې سي ته لکه راکاګه سپیر پښو را لمړاټو ته خو ما ساتلې پښو دا هغه غریب کې تاسو سپیر اخکر نو هغه پښو یې قب کړی و
بس دکاندار د غوسه وره تورې اوچته کړه او هغه سپی په هغه دکان مخې ته په توره ووه ګاک پې خوا شي سپی دې راله مړ کړه په پیشو څه بس هغه لاندې ورته توره اوچته کړه ګاک یې ووه د ګاک وروڼه رالل هغه ګاک لګې شو په دوکاندار یې ووه چې سپی دې راله مړ کړه او د دوکاندار رول لګې شو ګاک یې مړ کړ شیطان هغه سړي ته ویې ودرېدل دا اوس ما کړي دي که تاسو وکړئ د ګاک له ما توره لاس کې ورکړې چې ووهه او دوکاندار وروڼو له ما توره ورکړه چې ووهه ټول کار په خپله تاسو کوئ یادوئ ما خو زه یې ګوته راښکلې ده هغه ویې خر بچیه خو چل خو دې په دا ګوته کې دا ته څوک وي چې ګوتې راښکلې چل خو دې په ګوته کې او یوازې ګوته نه ده بیا هلته دلته ناست دی دا چې دی وایي چې توره مې واخېسته دا شیطان دې اړه کې لګیا دی من شر الوسواس ورته وایي موسوس اړه کې وسوسه چې ایشا به ورځپې بلته اړه کې وسوسه کې ایشا به ورځپې نو دلته و درته ناست دی په دې اړه کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للملک لمة بقلب ابن آدم فرشتې د انسان د اړه ته یو لومه جوړې ده نیکي ورته ورچې لمونځ وکړه روژه ونیسه ګناه مه کوه دا کوه ذکر کوه دا کوه وللشیطان لمة بقلب ابن آدم هلته شیطان دی او ورته خپله لومه جوړې ده مړه لمونځ پرېږده مړه بیا سبا به شروع کړو که خیر سبا شي بل ورځ به شروع کړو که خیر ماسخوتن بیا ټول به یو ځای وکړو زموږه که خیري ده نیکي به سبا وکړو زموږه دا ګناه به وکړو توبه به ترې وباسو دلته شیطان دی دلته فرشته ناسته کومه فرشته چې تا ته ته نیکي اچوي هغې ته ملهمه وایي او چې کومه نیکي اچوي هغې ته الهام وایي القاء الخیر او کوم شیطان چې هغه ته د ګناه راچي هغه ته وسواس وایي د موسوس په معنا او چې هغه کومه ګناه اچوي هغې ته وسوسه وایي دا د شیطان کار څومره قتلونه چې کېږي دا نه چې ګنې ده پکې ډیوټي نشته دې دې هغه ته ناست دی ورته وایي شابه وله دا پیړه ده نه وستا خلک به څه وایي اره شابه نو به دې ټوپک اولې دستې وباسي بیا ورته څه وایي تانګ اوس تخته تخته نرې نو تختې وایي پولیس اوس راځي نو کور کې به دې ګرځي نو د ښځو جامې به درله وباسي د لوڼو جامې به درله وباسي نیک به په کور کې ګرځي نو چې په یو څپېړه دې مرګ کو نه غیرت دی او دلته څه شو ته خو غیرتي وې که نه یو څپېړه باندې دې مرګ وکړه دلته اوس غیرت څه شو چې پولیس والا راځي خو دې بیا هم د کلي روډبۍ پولیس راځي ستا په کور کې ګرځي او صندوقونه لتې ورکوي او جامو له لتې ورکوي او اپکړی درته پلار ته دې اچوي او شاته یې له تړي او په دغه کې اوالات کې دله بندوي څپېړه ښه وکړه دا شیطان متبع غار کې ټول قسم دغه دوکاندار ته دلته ناست شي درود ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون دلته ناست سپک ورکوه درانه الله هغه دغه ناستو قسم دی نه دې ملا خلاص دی نه دی خلاص عجیب دی نه خلاص ملا هم نه خلاص اپون انسپکټر راغی سړي ته یې کته یو خوا به شي دروغ او بل خوا به سپک خم هلکه دا څه مسله ده دغه تلله یو وجي صاحب را روان و برګ رومال یې په سر هلکه خفه کېږې مه زه ګورې جیمه ها د اجیانو بس نه یم خو یاره شیطان یې چېرته شیطان خو نه جمره ده خو چې هلته یې په کاڼې ویشتې رناوته یې تورنځوب چارته دی او میا ګوجرو ته به دی که به نه هلته به سره ګورو اړوند اړوند چا وله سوپ ورکړه وی ما جي مړ دې کړم هلکه وایي تا په څو پېژندل مې دا جیمه ته خو په سترګو ړوند دی وی دا سوپ دی دا جیانو دی ودې دا دې خطرناک سوپ دی او کینه بل ضرور نه چای ماجي صاحب اوس برګ رومان تړلی دی ولاړ دی غفور انسپکټر ته وایي انسپکټر صاحب ولې حیران یې په څه چې څه مسله ده وایي دې دوکاندار ته حیران یم په دې تل یو خوا شیندرون ښیي او بل خوا سپک ښیي چې علي په یو طرف یې لیکي خرڅوي په بل دا پکې څه چل دی دوکاندار ورته وایي انسپکټر صاحب زه به دې پوه کړم وایي څه وایي دا تلې دا ډنډه نه ده وایي دې خوا یو سوتر اوږده او دې بل خوا یو سوتر لنډه ده نو یو خوا شیندرون ښیي او بل خوا سپک ښیي
حاجي صاحب تا ته څه پته لګي موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې دا شیطان په کې اوبه اچوه ما به پیغ ایستلی یو بوډۍ ده سهار چې لمونځ وکړ یو بوډۍ وه نو ما به د پیغ ایستی کور ته به مې نو ګورې ما ته یې ورته ووایه اوبې پکې ډېرې کړې وي نو ما ورته ویل ترورې په یو کې دې اوبه ډېرې کړې دي ګزاره وکړه وایي ولې اوبه پلیتې دي سر اوس هغې ته لکې دا چودې چې اوبه خو پاک شي دي نو په پیل کې واچې څه چای کوي نو ما ته زه خو پې نه غسل کوم نه پې اودس کوم زه خو د پاک پلیت خبره نه کوم اوبه خو ما کره کور شته ده خو اوبه نه لرم زه خو پیل یم جویا وی دا څاروي چې په دا دونه لښتو را تېرېږي او بس چې دا کم وایي معدې ته اوس منطقي وایي او بیا راته قسم وخوړه که ما په پیو کې اوبه اچوي خو چې قسم یې وخوړل ما ویل زه ملامته شوم نو کور مې هغې نیکبخت یې قسم وخوړه که ما په پیو کې اوبه اچوي وی دا ټیک وایي وی دا په پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پی اچوي دا باندې اوبه اچوي په بالټي کې خبره پې پی میسله شي دا شیطان وسوسه یا چې دا چل کوه نو بس پاکي پرېږدي خو مولاد والله که پرېږدي مونږ هم نه پرېږدي هلته چې مونځ کوي هغه کوم یو ملا دی هغه تېز چې لګیا دی راکټ ملا تراویح چې کوي ونخلي نو الحمدلله هلکه کلاشینکوف ته راغی چې ډزې کوي په مونځ الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر يا الله اكبر الله اكبر خدای پاک دې تباہ برباد ته خواش یې نو خدای پورې ټوکې کوي موږ پورې ټوکې ته چې افسر ته مخامخ ولاړ یې داسې کې لکه الله تعالی چې څه کوي رکوع نه کوي رکوع کې څه وایي چې بیا بره پاسه قوماو کې ربنا لك الحمد نشته حضور پاک ہو جو سر مبارک اجت کے در رکونا ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ذنوبي به نظام دا فقها و چې دا عوام دومره یادول ابن شي او دا فرض دي نفلو کې خیر دی وای مختصر تا سجدې نه پاسې سر اوچت کې نو تا ملا نه راکړې نه نه په منډه دی نو څه چل وو چې که ښکلي مونځ وکړې او زر زر کې نو 2 یا 3 منټه فرق دی نو ته 2-3 منټه خدای له نشي ورکولی دا شیطان نه ته وایي زر زر مونځ کوه ځان ته خلاصوه کم مونځ کې دا زر زرو چې یو ډزه وډوزې ته جوړ کړی دی دا مونځ فرشتې الله له وړي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه نیک عمل الله ته رسېږي چې فرشتو ته دا مونځ تا او زما یوسي الله ورته وایي دا وله په دا مخ ورله دا مونځ مې پکار دی د خاوند میاس کې چې جګړې راځي رسول الله مبارک فرمای په دریاب د پاسه د شیطان تخت دی هلته کارګزاري باقاعده اوري دا بچي وله ورځي نو تپوس دې وکړي څه چل دې وکړه هغه سړي سره وی مونځ دې پې قضا کړه وی ډېره خواري مې وکړه خو مونځ مې پې قضا نه کړی شو وی وسوسه دې ورته مانځه کې واچوله چې دا درې شوکه سره وشو وی ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و وسوسه مې ورته وانچولی شوه نو دې نورو شیطانانو ته وایي وی دې اوچت کې او په دې دریاب کې یو څو غوټې ورکړې دا خپل کار نه دی کړی بل نه تپوس وکړي ته چې مې لېږلې وې ښځې خاوند له تاسو وکړل وی ما خو کار وکړو وی څه وی اله مې پرېښو چې ښځه مې پې طلاقه کړه په دې ډېر زیات شیطان خوشحالېږي الله پرې ډېر خفه کېږي نو دا مشر شیطان ورپاسي او دا کشر فیلتزم ذات یې را تر غاړه باسي او په دې شی پټه پی نعم انت نعم الولد انت ته زما ډېر ښه بچې کار دی وایست دا شیطانان لګیا دي او دا څه چاته ویل رشوت ده چاته یو څه چاته بل څه خو د الله نه لرې کول کوي او چې کله دې خدای را ذلیل که او آدم علیه السلام طرف ته سجده ونه لګوله نو الله راوشاړه راویلېږه نو الله ته قسمونه خوړلي زما دې ستا په ذات قسمې چې دې د آدم اولاد ته به د هر طرف نه زه راځم
او زه به تا ته نه پرېږدم او زه به ستا نه بټکوم او بل طرف ته به بوځم. دا کوشش او محنت یې شروع کړی دی. پرېږدي خو نه. ښځې ته لګیایي هغې ته خپلې وسوسې اچوي، سړي ته لګیایي هغه ته خپلې وسوسې اچوي. او یو دغه شیطان دی د مارڼو، یو انساني شیطان هم ګورې دی، دو قسمه. انساني شیطان څه دی؟ یختی لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه، ده ته په یو مخ راځي هغه ته په بل مخ راځي. د یو سړی څه من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې دوه پړیقه دی، په د قیامت په ورځ به په خوله کې د اور جبه تاویږي راته. یو سړي غلام اخیسته، پخوا به د منډو کې غلامان خرڅېدل، مرایي چې ورغی هغه مرایي اخیسته. سړي ته وایي څنګه دی، عیب پکې شته؟ وایي نه ټیک ټاک دی صاحب، پکې نشته. یو عیب پکې دی چې شیطان دی. ګوره یو بل خبرې بل ته وړي، وایي نور پکې تبه ټوقې لاس پې، وایي بلکل ټیک ټاک دی. خبر اورېدل وایي بلکل نو په دغه یو نقصان دی. وایي زموږ دې سره به یې راکاږو، خو د ټول نه لوی عیب خدا دی. صاحب من راغی، غلام به خدمت کوي، ورځ دې ښځې ته وایي نیکې خبرې نه څه چل دی، یاره یو خبره ته کوم خو ته به نیک تال وایي موږ له به کار وکړو. نه نه که زما ستا د پیدې خبره ده نه وایم نیک دی، یاره نه نه وایم درته نیک په خبر کې ما نه به خفه شي. نو واده را سره چې نیک خبرو وایي ښه نو داسې کار دی چې نیک در باندې بله ښځه کوي. نو ښځه چې هر څومره وهې ټکې دا غریبه په دې نه خفه کېږي، خو چې دا دې ورته وایي چې بله ښځه کوم که نه، په دې ډېره زیاته خفه کېږي. ښځه په ژوند کې خپله مینه د خاوند سره کوي، وایي چې د خاوند ټوله مینه ما سره چې بل پکې را نه شي چې د خاوند دا مینه ما سره نیمه شي. او مونږ خلک ظلمونه کوو، ګنې څلور ښځې جایز دی، او مونږ خلک ظلمونه کوو، زیاتي کوو. وی نیک د باندې بله ښځه کوي، ماشاءالله په ما خو د ما داسې خاوند دی چې ما سره ډېره مینه ده، زه پوهېږم. وی بس ما پې کړې وه بله ښځه د باندې کوي، نو اوس ما خو راته ووایي که نه زما نیک نه دی، خو یارېږه مه مال علاج را ځي، څه علاج دی؟ بس هغه به ویارېده چې واقعي دویمه ښځه ونه کړي. وی څه دي؟ وی دلته یو تعویزګر دی، تعویزونه کوي او سته د دې خاوند دا غرې نه دی، د مرۍ سره چې کوم ویښته دي دا غرې وایي، د دې یو څو ویښته به پکار وي، به چې هغه وکړم په هغې به تعویز وکړي، به دا بلې ښځه بیا راټول شي. غرینه ویښته به څنګه چل کوو؟ وایي چې اوده شي چل درته ښیم. نو قینچي چاړه روانه پسې دوه درې ویښته دې کټ په ما راکړه. چې خو د مارونو ګورئ نن سبا ډېر تعویزګر دي که نه، چې ته ولې لاړ شې په تا چا څه کړي دي، ټول خلک یې غرق کړل. هغه یې ویل په الله سره په تا چا څه کړي دي، یو توره ښځه ده، ببر سر یې دی، وی داسې بل شان غوږونه یې دي او داسې خبرې کوي. نو دا ښځه خو تورې ښځې او ببر سر خو د ډېرو ښځو وي که نه، نو بس د ده په ذهن کې کله ترور راځي او کله مامي راځي او کله ګاونډی راځي او په ما ته چا څه کړي. خلک یې لیوني کړو او تبه یې کړل. دا فضول خبرې چا ته وایي، وایي تور چیلې راولو، په هغې تور چیلي په وینه بدله زه تعویز کوم، توره چرګه راولو د هغې په وینه به تعویز کوم. خدای دې تباه کړه، وینه خو بېدونکې پلیته ده، نو په پلیت چې د خدای نوم لیکي همو دا ډاخه دی توبه باسه. ټولو دا ښځې په تعویزګرو پسې سر دی، څوک په خاوند تعویز کوي، یو څوک په زوی تعویز کوي، یو څوک په لور تعویز کوي، یو څوک په زوم کوي، او ټول جنجال جوړ. او دا تعویزګر خو چې چاله ورځي په تا چا څه کړي دي، تا باندې کاله جادو دی. دا به راته وایي دې تعویزګر ته وایي په تا چا جادو کړی دی، چې خدای دې پرېښی دی او دلته ناستې ښځو ته په ښځو لاسونه راکاږي او خلکو باندې پیسې به په دوکه باندې خوار شي. دا یې ویلم الله سره دی. ګوره یو خدای یادوئ، په الله بروسه کوئ، قسم په خدای کې سب شته. وایي یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. ضرر خدای رسوي او ضرر لرې کوونکی څوک دی؟ الله دی. شوق سره ووایئ الله دی. شوق سره الله دی. بیماري څوک راولي؟ الله. کوونکی څوک دی؟ الله. زړه ته آسان دمخې مې څه مه یارېږئ.
مله تعویذګرو نه یریږي او مله جادوګرو نه یریږي یری یقین ساته احسان د مله تخیم چې کله ودکېږي د اخري دوه سورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس یو حدیث کې دا قل هو الله احد ذکر راغلی دی په بل کې قل یا ایها الکافرون دا سره وړي یو بل کې آیت کرسی راغلی ده دا پینځه یو ځای کا آیت الکرسی قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا چې ودکېږي په لاسونو دا وایا په لاسونو چوکو لاس په ځان راکړي او که سار پاسې دا عمل کاوه د جادوګر پلار لاس ته خلاصي اس در باندې نشي پتا حضور پاک ته خدای دم کوله نو هغې ته وی دغه سیماله ویښته وي دا بسې نو یو ډېره هلته لاړ نیکه خبرې د څه چل یو خبره ته کوم خو نیکې ته ونه وې نه وې یاره نیکې ته به یې مونږ له به کار وکړو نه ویم وایه نو نیکې بل چا سره تعلق جوړ کړی دی نن دی که سبا دې وایي خو خو د ما ډېره د مینې ښه ده ما سره په ډېر محبت بس نیکه پې مې کړې خوب بیدار کوه بس هغلی م په لوی مصیبت کې ښودم څه ورته وي په پریشانۍ کې واچو دی راغی غریب بوده شو او تولی د بالښت دا تولی دې غاړه کې د کټ سپرې کېښوده هغه پې واچو او د قصد یې ځان ځکه خړخړی شروع کړ ښځه غریبې چاړه یا قینچي راوړه کې ویې غري نه یو دوه ویښته پرې کړه خو چې غري ته یې چاړه قینچي نه دې کړه پردي اوچت شو ما ته خو سړي ټیک کړي خلک یې د قصد او دوم یعنې اوس په دې علاج کړی و او به توره بېرته کړو چې ټس شو ښځه یې وواله او هلته شیطان لاړ او اوښیانو ته یې ولره چې خور یې دله مړه کړه هغې راغلل سړی رنګ یې هاتو ګرفتار کړه هغه هلته مړه کړه دې ته شیطان لا يدخل الجنة قطات أينما هو چې کوم دغه چغلخوري دی به جنت ته الذي چې په دوزخ کې خدای ښه وډبوي او حضور پاک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوه ټکو شریک شو د قیامت پر ورځ به په تندي لیکلي آیسو من رحمت الله د خدای د رحمت نه مایوس دی او د اور ژبه به خوله کې تاویږي راته نو دا دوه شیطانان دي انسانی او جنی د دې نه مدان په څه بچ کې نو اخره کې راته خدای پاک دا دواړه صورتونه راولېږل چې زما په ذات باور وکړه دا شیطان بیا خناس دی چې ته زما نوم باندې دې پټي کې تختی زما په ذات باور وکړه د دشمن نه به زه بچ کوم سحر نه به زه بچ کوم شیطان نه به زه بچ کوم او زما په قرآن عمل وکړه چې کله هم در یو سړی راغی او شیطانه تېره تو بجې پلان کې دا وایي دا بیا راځه لږ یې رښتینولي کوو ته ګوره د ده ټیزونو ته دونه ټیزونه به چې که دې تا سره لاړ رښتینولی زه به جرم درکړم نو که داسې قسمه شیطانت ته د چا مطالب چا وکړه نو فورا تولې دا مګوتو کوه دا معلومات واخله ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا په قرآن منګولې لګول هم دا دی چې د قرآن په احکامات ومنو قرآن لولا ته قرآن تلاوت کوه د معلوم قرآن حسین الله صاحب په ډېر عمر کې د قرآن ختم کړ د قرآن زده کول او د قرآن په معنا ځان پوهول دا ډېر لوی اجر او ډېر لوی عبادت دی او قرآن د الله خط دی موږ له رالېږلې دې لپاره دی چې موږ یې په معنا ځان پوه کړو عمل پرې وکړو نو چې څومره ملګري په دې کې شریک وي نو بیا به انشاءالله مولانا صاحب بیا شروع کې ښه بیا شروع کې او چې څومره ملګري دي هغې نه زیات ورته کښېني چې څوک د قرآن د علم په طلب کې په خپل کټ کوزي کې مړ شو الله به د شهادت اجر ونه ورکړي او ځان پوهول پکار دي په قرآن قیامت پر ورځ زموږ نه الله تپوس کوي الله تعالی دې د مولانا حسین الله صاحب په عمر کې علم کې برکت واچوي دا ترجمه دې خدای قبوله کړي شاګردانو دې الله خیر او برکت ورکړي او د ټولو دې الله زموږ ستاسو په قرآن عمل نصیب کړي او د چې څومره شاګردان دي الله ټول له خیر عافیت جوړ برکت ورکړي او خدای دې او عمر علم کې برکات واچوي زموږ مولانا انور شاه صاحب دیوالي صاحب دې مخکې ورته پاتې مولانا قاری منور شاه صاحب هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي د آخرت خوشحالۍ الله نصیب کړي دوی ټول الله صبر ورکړي الله یې نور عمرونه وساتي او باید دوستان دي زموږ بیماران دي زموږ د دوست زموږ شریکه شاه صاحب دا کور والا بیماران دي
अल्लाह दे रोग सेहत वर्गी नदी वाले दर बीमार अल्लाह दे रोग सेहत वर्गी ये मजलिस के सो बीमारान या पपूरों के अल्लाह को रोग सेहत को शिफा तो कर्जदारी द हलाल पर आखिरी नसीब की जब सब मुश्किलात और परेशानी दे और खुशहालो बदल के खुदा राजा के लिए पटोल और बाकी खुदा मुझे शैतान द वसवसों द इंसानी शैतानान और नौमान के साथ खुदा मुझे दुनिया और आखिरत पे दुआ पर तुलना महसूस के बड़े टूर के लिए अल्लाह ताला को रहमतुन व बरकत नाज़िल और जो सुना नौजवान जवानां की तदवानों के बरकत वाले और फिर नेक व अमाल तौफीक नसीब के अल्लाह मुतूल दीनदार रखे अल्लाह मुतूल दीनदार रखे अल्लाह दल मकासद और हाजात तक पूरा रखे अल्लाह द रसवाई और इज्जत जन्नत तदवार जहान पामत के अल्लाह द साहिलीन व सहरना जादूगर व जादूना और बदनज़र व बदनज़र पामत के रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन।